سلامون دوستانو د انګلیسي زده کړې لومړنۍ ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به په دې باندې بحث کوو چې ورډز ګرامر څه شی دی. راځئ چې په یو څو مثالونو کې درته واضح کړم. Your name is called a noun. هر نوم یو نان دی. مثال کار موټر، چیر چوکۍ، بوک کتاب، بوی هلک، احمد دا ټول چې دي په ناون کې راځي. خو کله کله د ناون په ځای پرونان هم کارول کیږي، لکه په تعریف کې چې ویل کیږي in place of noun the pronoun stands. خو کله کله د ناون په ځای پرونان هم کارول کیږي. د مثال په توګه احمد په ځای موږ کارولای سو he، لکه احمد is playing cricket. احمد کرکټ کوي. د دې په ځای موږ ویلای سو he is playing cricket. دی کرکټ کوي. دا دواړه جملې صحیح کېدلای شي. دلته ناون کارول شوی دی خو دلته پرونان. د نان په ځای پرونان کارول کېدلی شي. پرونان په دوه ډوله دی: پلورل، سینګولر. پلورل جمع، سینګولر مفرد. سینګولر هی، دی، شي، دا، اټ، دغه. پلورل دی، دوی، آی، زه، کله جمع وي کله مفرد وي، وی موږ، یو تاسو. Adjectives. The adjectives describes a thing. adjective یا صفت موږ ته یو شی نور واضح کوي او هغه موږ ته تشریح کوي. لکه tall man، جګ سړی. man نون دی خو tall یې صفت دی. tall man جګ سړی. black car، تور موټر. کار نوم دی خو black یې صفت دی. تور موټر. verbs. most verbs mean action. د ډیرو کارونو یا وربونو معنا کار دی. خپل ورب معنا کار. په یو جمله کې ورب د کار لپاره استعمالیږي چې د وی په توري ښودل کیږي. واش منزل، کلین پاکول، شیب خریل، دا ټول چې دي کارونه دي. دوستانو د وی په توري ښودل کیږي او داسې نور وربونه هم شته چې وروسته به بحث ورباندې وکړو. adverb. how things are done the adverb still. adverb موږ ته راښيي چې څنګه یو کار ترسره شوی. په څه ډول سره ترسره شوی دی؟ تیز، کرار، څه ډول. مثال سلو یو صفت دی. سلو یعنی کرار یو صفت دی. خو که چیرې اډورب ووایو سلولی په کرار ډول سره، دا کار چې دی په کرار ډول سره ترسره شوی دی. مثال په تور ate your meal slowly. خپله غذا دې په کرار ډول سره وخوره. دا یو اډورب سو، یعنی په کرار ډول سره د غذا خوړل یو اډورب، یعنی په کرار ډول سره غذا وخوړل چې خپله یو اډورب شي. اډورب څه شي دی؟ slowly. preposition. The preposition shows relation. preposition یا حرف اضافه اړیکه ښيي. مثال in the street په کوڅه کې. in یو preposition دی. at the station په station کې یو preposition دی. conjunction څه شی دی دوستانو؟ conjunction join in many ways sentences, words and phrases. conjunction چې دی په مختلفو لارو سره جملې، لغاتونه او فریزونه یا عبارتونه سره یوځای کوي. good and bad په دې مابینځ کې چې کوم شی تاسو وینئ هغه ته کنجکشن وایي. ګوډ ان بد، ښه او بد. دا اینډ چې دی دا کنجکشن دی، یعنی دوه لغات سره ومښلول. که چیرې غواړئ دا کورس جریان ولري نو تاسو په کمنټ کې ولیکئ انګلیش ټو پښتو. دوستانو موږ به پوه سو چې تاسو غواړئ دا کورسونه دوام ولري او تاسو د دې ویډیو څخه یو شی زده کړي دي. لطفا حتما یې ولیکئ انګلیش ټو